المتقدس في موت الجبروت عن شوائب النقز وسماته، والصلاة على نبيه المؤيد بساط حججه وواضح بيناته، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وهماته. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى في مقام آخر: آمنوا كما آمن الناس. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني ويختار لي أصحابي وجعل لي منهم وزراء وأسهارا وإخوانا، وسيجيء قوم يعيبونهم وينقصونهم، فلا تواكلوهم ولا تشاربوهم ولا تناكحوهم ولا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتهائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د دې علاقې ډیرو غیرتمندو په دین مینو مسلمانانو ورونو، یقینا دغه نننی تقریب او پروګرام چې زما ورور او عزیز حضرت مولانا نوید شاه صاحب دامت برکاتهم العالیه هغوی د عقایدو په حوالې سره نوجوانو ته 40 روزه کورس ختم کړی دی، د هغې اختتامي تقریب دی. یقینا محترم وخت انتهایی کم دی، مختصر دی، کوتاه دی. زم کوشش کوم انشاءالله چې په دغه مختصر وخت کې یوه عقیده یا دوه عقیدې ستاسو په وړاندې ذکر کړم. محترم کم آیتونه ما ولوسته، دغه کې رب العالمین یوې عقیدې طرف ته اشاره کوي. دغه کې رب العالمین یوه عقیده زموږ د اهل سنت والجماعت مسلمانانو ذکر کوي. هغه عقیده محترمو بنیادی ده، هغه عقیده د تمام اسلام دپاره بنیاد حیثیت لري. او نن محترمو عجیبه خبره دا ده که کوم ځای کې یو انسان ګمراه شوی دی، د دغه ګمراهۍ اولنی پارټ کې دا دی چې د دغه کړۍ په حوالې سره دی د ګمراهۍ شکار شوی دی، د دغه کړۍ په حوالې سره دی د غلط نظریات او عقایدو شکار شوی دی. د دې وجې نه اخوا یعنې بنیاد غلط ایښودل شوی دی، د هغې د وجې نه تعمیر غلط ختلی دی. هغه عقیده محترمو موږ اهل سنت والجماعت هغې ته عقیده وایو صحابه معیار حق. څه وایو جي؟ صحابه معیار حق. محترمو معیار څه ته ویل کېږي؟ مختصر الفاظو کې ویم، معیار په معنا د کسوټۍ سره راځي، معیار په معنا د پیمانې سره راځي، معیار په معنا د تلې سره راځي. کله به تاسو کتلی زرګر سره یو پیمانه ور سره کسوټۍ ورته وایي، په دې باندې د پہچان کوي دا اصلي دي، دا کره سره دي، دا کوټه سره دي، دا د ملاوټ نه پاک دي، دا اصل سیز دي، دې کې ملاوټ دی، ملاوټ والا سره زر دي. دغه شان معیار ویل کېږي، په دغه معنا باندې معیار راځي. معنا دا ده چې د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ایمان زمونږ د ایمان د لپاره معیار دی، د صحابه عقیده زمونږ د عقیدې د لپاره معیار دی، د صحابي نظریه زما استاد د نظریې د لپاره معیار دی، د صحابي عمل زما استاد ایمان زما استاد عمل د لپاره معیار دی. یعنی که ایمان پشان د هغه څنګه چې صحابه ایمانو، که عقیده او نظریه هغه کم چې صحابه والا و، که عمل هغه کم چې صحابه والا و، بیا استاد د ایمان عقیده نظریه او اعمال رب العالمین ته قبول دي. که استاد ایمان عقیده نظریه او اعمال داغې نه په بل رخ باندې داغې نه په بل طرف باندې بیا محترمو هندوستان خدای ناراض والا واقعه ده. او د دې لپاره محترمو قرآن مجید یو ځای اعلان کوي: آمنو بمثل ما آمنتم. اے خلکو که تاسو ایمان راوړئ، ستاسو عقیده نظریه صحیح کوئ، نو ستاسو د ایمان عقیدې نظریې دپاره معیار د نبي علیه صلات وسلام صحابه دي. که تاسو ایمان داسې راوړو، که تاسو عقیده نظریه په هغه نهج په هغه رخ باندې برابر کړه، په هغه ترتیب او طریقه باندې برابر کړه، څنګه ایمان چې صحابه راوړو، څنګه عقیده نظریه چې صحابه اختیار کړې وه، تاسو به کامیاب شئ. که د هغې نه بدله وه، بیا هندوستان خدای ناراض والا واقعه ده. دویم اعلان قرآن مجید کوي، والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم. د ایمان عقیدې نظریې نه پس د نجات دارومدار د نجات دا اعمالو سره نجات ملاویږي. د ایمان صحیح عقیدې نظریې نه پس صحیح اعمال اختیارول دا لازمي څیز دي. رب العالمین وفرمایل ما ته د عقیدې صحیح کولو د نظریې برابرولو د صحیح ایمان طریقه هم خو ده. موږ الله ایمان لرل خو لازمي دي، صحیح عقیده نظریه خو لازمي ده. الله موږ د الله موږ قرآن ولولو، عقیده صحیح کو، الله موږ قرآن ولولو، ایمان هغه سي راوړو، الله ستاسو پیغمبر احادیث ولولو، هغه شانتي ایمان راوړو. الله ایمان صحیح عقیده او نظریه د نجات د پاره شرط ده، الله صحیح اعمال د نجات د پاره شرط دي. پروردگار طریقه سره موږ په څه طریقې سره ایمان عقیده نظریه برابر کو، الله په څه طریقې سره اعمال درست کو. رب العالمین وفرمایل نه تاسو ته صحیح طریقه درخم، تاسو ته آسان معیار او آسان لار درخم. رب العالمین کم یو معیار دی، رب العالمین کم یو لار ده، کم یو روح او کم یو معیار دی. رب العالمین یو اعلان کو آمنو بمثل ما آمنتم، څنګه ما مخکې ذکر کړه. دویم اعلان د اعمالو د پاره وکړو، تاسو د اعمالو صحیح کولو د پاره لار ده. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار، کامیابی ډلې درې دي. نمبر 1 انصار، نمبر 2 مهاجرین، درېم ډله کامیاب هغه ده. د درېمې ډلې د کامیابی د پاره شرط ده والذین اتبعوهم، چې دیو به اعمال کوي خو په نقش قدم د صحابه باندې، دیو به په احادیث باندې عمل کوي خو حتی پوس بر صحابه نه کوي، دیو به په احادیث د پیغمبر باندې عمل کوي خو تاسو او لایحه د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه نه اخلي، دیو به قدم دانه کوي چې حدیث راوغه سور هغه د مطلب او مفهوم بیانوي چې هغه ذکر صحابه والا جماعت نه انکار لازميږي، هغه ذکر صحابه والا روح خطا کیږي، هغه ذکر صحابه والا لار نه انسان گمراه کیږي. نه والذین اتبعوهم، الله فرمایل که تاسو اعمال صحیح کوئ، تاسو لپاره نه خدای تاسو لپاره نمونه معیار ده د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته وګورئ په کوم لار باندې چې هغه تللی په لار باندې تاسو لاړ شئ. دې باندې محترم ګڼ نصوص دي، غزاغي طرف ته نظم وخت نشته، زه اشارتن سو خبرې کوم. محترم الله رب العزت دا انداز ولې اختیار کو؟
الله رب العزت دا انداز ولی اختیار کو دی ولی ونه فرمایل تاسو قران ولولئ صحیح هدایت جزل کوم ایمان دغه سره راوړئ عقیده نظریه دغه درست او برابر کړئ اعمال په دې طریقې سره برابر کړئ الله رب العزت دا انداز ولی اختیار کو علما دا غي غنو وجوهات بیانوي خو زه تفصیل طرف ته نظم محترم علما فرمایي مختصرا ویما یو وجه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه تربیت دا نبی علیہ السلام په خپل کړه دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه نمونه ذکر ګرځولې دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کې کامیاب ژوند تیر کړی دی ناکام ژوند نه تیر کړی کوم سړی چې نبی علیہ السلام په صحابه باندې الزام لګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ول اعمال نه دي روګردانی اختیاري د هغه عقیده عقاید او نظریاتونو روګردانی اختیاري د دې معنی دا شو نبی علیہ السلام دنیا کې ناکام ژوندۍ او ناکام ژوند تیر کړی دی ولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کې دومره ژوند تیر کو هغه شاګردانو یو د جماعت تیار نه کو چې دنیا لپاره هغه نمونه وګرځي دا یو دویم محترم دویم خبره ده علما فرمایي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو عمل کړی دی د وجه د عادت نه هغه د نبی علیہ السلام عام ژوند او ژوندۍ په تور د عادت کړی دی یو کار نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تور د ضرورت باندې کړی دی یو کار نبی علیہ السلام مخ کې کړی دی رسته پرېخه دی یعنی دغه منسوخ ګرځیدل دی یو کار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړی دی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خصوصیت لري د امت د پاره نه کړی ما او تا ته بدا سوک راخي ما او تا ته د احادیثو کې نه معلومیږي ما او تا ته د الله په قران کې نه معلومیږي د دې لپاره به موږ د صحابه ژوند لټو د په باره کې به موږ د صحابه نه تاسو کو د الله د رسول مخکینی عمل کم یو دی رسنی عمل کم یو دی د الله د رسول ناسخ عمل کم یو دی منسوخ عمل کم یو دی د الله رسول عادتن کم کار کړو ضرورتن کم کار کړو د الله رسول په تور د الله رسول کم کار کړو خصوصیت د پیغمبرو کنه د امت د پاره کړو د دې لپاره به موږ خپل پته نه لګي چانه به تاسو کو چانه به تاسو کو صحابهونه به تاسو کو مرل محترم استاد توجه دا معرض کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه هغه په دې پیږي چې نبی علیہ السلام کم کار مخکې کړل دي کم رسته کړل دي کم کار ناسخ دي کم منسوخ دي کم کار نبی علیہ السلام ضرورتن کړل کم کار عادتن کړل دي ما وی دا ما ته سوک راخي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه به راخي ما ته خپل پته نه لګي درې محترم وجوهات ګڼي هغه طرف ته نظم درې محترم درې موجودار صحابه کرام ژونددار شریعت نه تعبیر ګرځیدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه چې چاله دعوت ورکو بخاری شریف چوت کوي دا به ورته نوای تاسو اسلام راوړي ورته ویل زمونږ پشان شي تبلیغی حضرات وایي کنه چاله به دعوت ورکو زمونږ پشان شي محترم هغه ورته زمونږ پشان شي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه ژوند تعبیر ګرځیدل د دینه بل محترم زمام موضوع پاتې شو ما چې کومه کده بیانول وخت مازیګر ټیم ختم شو په پریدم صرف هغه حدیث ته بلاسم چې کوم وسته ان شاء الله تاسو سره می وعده ده چې بل مجلس په دې جوړ شو د باقي موضوع ان شاء الله العزیز بیا وچړم ټیک ده کنه ان شاء الله چلو هغه طرف ته زم خو یو مسله واوري په صحابي باندې تنقید کول حرام دي صحابي باندې تنقید کول حرام دي 15 شپږ منټ 10 منټ بس ور وکړو ان شاء الله صحابي هغه په تور د غلطۍ ذکر کول دا حرام دي تبه هغه څنګه زویم زکه چې صحابي نه غلطي شوی دا صحابي په وخت د تربيت کې شوی دا او د تربيت وخت ولا غلطي یادول در به وقوفانو کار دي دویم نمبر د پیغمبر علیه السلام صحابي د دغه غلطۍ نه وروسته توبه وستره اگر توبه د معافی اعلان قرآنی مجید کې شوی دی او التائب من الذنب كمن لا ذنب له د ګناه نه توبه وستون کې د دې چې لکه ګناه نه کړی دریم ماوي د احد موقع د نبی علیه الصلاه والسلام صحابه اگر خو تر پرې خدو اجتهادي خطا وشو اجتهادي خطا دومره لوی وشو تفصیل موقع نشته بیا ان شاء الله ذکر کوم باقي د نبی علیه الصلاه والسلام غاښونه مبارک شهید شو د نبی علیه السلام مخ مبارک هغه یې نشو ها یو आवाज ولګي د نبی علیه الصلاه والسلام شهید شو نبی علیه السلام وفات شو دومره هدا پوری خبر ورسېده د صحابه توري په یو بل باندې وچلې دي یو صحابي د بل صحابي د لاس شهید شو ها دومره لوی فتح په شکست سره بدل شو خو چې واپس راځي نبی علیه الصلاه والسلام دیو ته دا نه وي چې اے صحابه تاسو دا کار ولې کړو ما وی ها فورا آیات نازل شو پیغمبر دیو ته وای لقد عفا عنکم زمادي قسمی الله تاسو معاف کړی دویم رکوع مخکې راځي لقد عفا عنهم پیغمبر تم ته زمادي قسمی په تاخير سره ما دی معاف کړی دي الله رب العزت دا خبره ښکار کړه دریم ځوي واستغفر لهم پلار روان دي مدینه منوره ته نبی رسول آیات نازل شو واستغفر لهم پیغمبر د دیو لپاره بخنه وغواړه ها علما فرمای الله عفو بخنه وکړه ضرورت سوچ پیغمبر چې دیو لپاره عفو وغواړه ضرورت دا محترم علما مفسرین فرمای د صحابه زین کې اشکالو چې نبی اسلام خو زمونږ نه خپي چې اے صحابه تاسو دا کار ولې کو تاسو ته وندې نه پرې خو نه راکوزي دا دومره لوی نقصان بنه کړي دا دومره لوی فتوا په شکست نه بدلې الله رب العزت حکم نازل کو واستغفر لهم پیغمبر د دیو لپاره الله نه بخنه وغواړه او په 2000 کرانله ما په 2000 کرانله بیا د بخنه وختو ضرورت وو مفسرین وایي ځکه ورته ویل چې صحابه زین کې دا اشکالو نبی اسلام بخپي اوس که صحابه وکړه نبی اسلام زمونږ لپاره الله نه مغفرت او بخنه غواړي نو د زین اشکال وته کې ونه وته چې دا خو راځي ګوره زمونږ لپاره الله نه خپل بخنه غواړي بهر محترم تفسیر تنظم علما فرمایي د غلطي یادول دا حرام دي تنقید کول ناجیز دي درې محترم اخري حدیث نبی علیہ السلام پر ان الله اختارني واختار لي اصحابي الله زغور کلم زمانه پر زمانه صحابه ور کړی دي وسيجي قوم يعيبونهم زرد یو قوم براشي زمانه صحابه عيبونه بیانای وينقصونهم د دې تنقیس بکې کمه بیانای کله وای ما خو د عمر کلمه نه ویل ما محمد رسول الله کلمه ویل کله تاسو ما عثمان کلمه نه ویل ما محمد رسول الله کلمه ویل تاسو باقي پوهیږئ او صراحتن خپل کتابونو کې ولیکل د گنج امین الله صراحتن ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها به وقوف ویل ها ما امین الله د گنج صراحتن خپل بیان کې ویل عمر 50 فتوی د احادیثونو خلاف ور کړی دي ابو بکر فتوی د احادیثونو خلاف ور کړی زما کتاب بهر ملاوي ټول ځان سره وسی زما کیسه بهر ملاوي کې دویمه حصہ راغلی دا یو حصہ تاسو پروس کال کتلی و ځان سره ټول ان شاء الله چې یو وسی بهر ملاوي ما د وابیانو فتوی د امین الله په باره کې پیش کړی دي وګوره عبرت حاصل کړئ ها محترم مارس کو وسيجي قوم يعيبونهم وينقصونهم د صحابه عيبونه بیانې تنقیس کمه بیانې نبی علیہ السلام فرمای فلا تواکلهم خوراک ور سره مکوي تفصیل تنظم ها تبه څه مطلب دی زم روزه کې وابیان افطار پارټیان کې لیدل بنې کې نه لیدل د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې فرمای د افطار پارټیانو ته مورزه ولا تشاربهم مسکاک ور سره مکوي الله سم مقصد د دې خبري صحیح مقصد حکمت دی خبر نن ښکار شو وابیان زې په زیاته ته بیرونه کویان پمپونه لګي د الله پیغمبر فرمای ولا تشاربهم دغه وبمس کې ساق د خرابای ولا تناکم رشتہ داری ور سره مکوا
ولا تصلوا عليهم چې کله مرشي په جنازه مو درېګا زګه هغه جنازه له بوابي اغلی ستا کې د خراب کی بیان کې بستا کې د نظریه ګنده کی ها ولا تصلوا ما هم په یو جماعت کې په یو سب کې مو سره منځ مکو مونږ خلک پس تاسو کې وابیانو پس منځ کیږي ز په حدیث واورم ولا تصلوا ما هم منځ سره مکو ها زمو نظر شپ قدر کې دوه کله مخ کې خو دې شو ما او یاد دلایل په دې تیار کړی چې وابیانو پس منځ نکیږي خو افسوس چې هغه لرانه له وتخ دی یعنی تاسو باغ کې تلوي چې باغ زمو اهل سنت صدر لرو مونږ پر یاد خبرې نه کوي تاسو مونږ به خبرې نه کوو مونږ میدان مناظره کې ثابتول شو ان شاء الله بهر محترم نبی صلی الله علیه وسلم سلام مکوي بل حدیث کې راځي ولا تسلموا علیهم کما خل درس سلام په ما چوا بل حدیث کې راځي وان مریضو فلا تعودهم کہ بیمار سے بیمار کرسی ہے اما کوي بل محترم معرض کو صحابه کرام میں یاری حق دی